أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ څه خبره شروع وا په بارا د غدرس وا شپېته خوونه کې چې رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام چې عیسی چې به انسان کې موجود شي دغه انسان زمونږ الله جنت لګوي. دلیل به دې باندې چې الله زمونږ د عمل سره کار لري. د دې عمل د وجنه سره وړاندې کیږي او رسېږي لکه سبا ان شاء الله د شریعت په درس روان دي. رسول الله فرمایي بعض د شهدا دي چې دغه بلډینګونه د عام انسانان ګوري د انسان خولې تر پریوشي دومره دنګ دومره اوچت میدان د جنگ له دنګلي دي لکه جعفر زید بن حارثه. د الله نبی فرمایي جنت کې مولید شي دوی کټونو باندې ناسو او ډېر ډولي دی خو نو بارکه به موږ تاسو در شروع یو په کې ویل شو چې هغه حیا رسول الله دا ترغیب ورکړي شي حیا د پوره ایمان دی. نن دوین خوې باندې خبره شروع کیږي الصدق رښتیا ویل. راځي چې اوس په دې باندې خپل ځان وتلو. رسول الله فرمایي چې کوم انسان رښتیا وایي د سړی به جنت ته ځي، چې کله انسان دروغ وایي په دې معاملاتو کې ناس ولاړ کې دغه انسان د جهنم په طرف رواني کی. دا ډېره د تاوان خبره ده چې موږ د ذهن کې دا نقشه جوړ کړی چې لکه موږ د جنت والي او جنت الفردوس والي به ایسه نتیجه مو په بل تر باندې لاړ شي. او دی خوونه کې به طریقه هم دی چې ورځ به خپل درس وي ورځ به د خوونه وي، ځکه دا خو ډېر وګدم مسله ده. ټول وخت به دا به والي. امام ماوردی رحمه الله یو عالم دی هغه فرمایي د رښتیا خلک ولي وي. یو وجه دا خبره ذکر کړې ده د انسان د عقل تقاضا کوي چې د همیشه رښتیا وي او د بل نه رښتیا واوري، چې کړه د دروغ ویل غوړه تاوان وکړي. دویم زموږ د شریعت د تقاضا ده. دریم د انسان سړیتوب د تقاضا کوي چې زه د همیشه رښتیا وایم، او خاص کر هغه انسانان چې هغه د غوړي چې موږ به د ملګرو کې په رښتیا باندې مشهور شو. د مکی مشرکین چې کفار ولې نه هغه دروغ نه ځان ساتو. ابو سفیان په خپل فرمایي حدیث بخاری کې راځي د هرقل بادشاہ د رسول الله بارک زمانه ته پوښتنه وکړه و ما ټول سفر رښتیا ویلي و ارمان کزه په دروغ باندې نه مشهور دي، نو ما به دومره دروغ رسول الله بارک ویلي چې د حد نه سوا. ګوره مشرکین دي زمونږ د محمد رسول الله دشمنان دي خو دروغ نه وایي. رد په حق انسان باندې شاغد ایمان جنډه ډیر وړاندې پیش کړی دا او د ایمان دعوه کوي او د به دروغ وي د انسان به همیشه جهنم کې وي پروتي چې کله توبه ته ونه باسي. ابن قیم فرمایي وی قول او عمل حال دا درې شي مجالات د صدق دي. وینا کې برښتیا وي او په عمل کې برښتیا وي او د قشن بده حال کې. دا دومره مهمه موضوع ده. قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کې تقریبا 92 آیتونه الله د رښتیا باره کې ذکر کړي دي. 92 اتکم سل آیتونه د رښتیا باره کې راغلي. دا دومره مهمه خبره ده. زمونږ د محمد رسول الله کې څلور سلوي کې حدیث دي. اول اثار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ان الصدق يهدي الى البر. دا رښتیا خلق د نیکی په طرف سوق او رواني. وان البر ودانيكي خلق رواني جنت لا. وان الرجل يسري رشته وي حتى يكتب صديقا تر دې پورې چې دا رښتینی ولیکل شي. او دروغ هغه خلق د بيدینی په طرف باندې رواني او د بيدینی به خلق د ور په طرف باندې یو سړی به دروغ وایي تر دې پورې چې موږ د الله په نسبت باندې به دروغ جن ولیکل شي کبه رښتیا وایي څنګه الله سره به ګور نه ملي. څه مطلب رسول الله په دې حدیث کې اشاره وکړه د خبره لاو تصریف وکړه چې کوم انسان رښتیا وي دا به جنت لږي او چې کوم انسان رښتیا نه وي دا به جهنم لږي دا به ور لږي. کدا خو چیرته په من کې موجود شي موږ د جنت والو یو کدا خو ګوره په من کې موجود نشي دا یا سره موږ دروغجن یو
راځي چې په دې باندې رب العالمین سره دا لوز کو یا الله د دې درس مخکې چې څومره کمې ځای ته زمونږ نه بګی شوی هغه درنه دای بارے کې معافي غواړو او آینده مونږ کوی چې په دې باندې چې په دې سړي له جنت ورکې دي شنو مونږ برښته وي دا خبره وکړو که به نه کوو بالکل ضروره عباده بن صامت فرمای رسول الله فرمای ومانه د شپږ شینو ضمانت راکې چې تاسو د جنت ذمہوار ما شکل خبره کوي نو رښتیا وایي او مشکل وعده وکړي په هغه باندې وفا کوي او چې کله تاسو سره چې امانت کې خودونو هغه به ادا کوي که خبرې که بچي که ارسه د خپل فرجونو حفاظت وکړي د نظر کنټرول وکړي او د لاسونو د بد کارونو نه منع کوي د شپه کارونه مشکل وکړه محمد رسول الله فرمایي زه جنت ذمہوار ما در به کوم الله تبو ایما حدیث کې راځي پر روایت د عبد الله ابن عمر دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي و اربع سلور خوینه دي چې کله په انسان کې موجود شي دا خالص منافق دی رسول الله فرمایي مطلب دا چې د په منافقت کې د ظریف اندازه باندې به شک نشته او که یو خو به کې موجود شي به کې د منافقت یو خو موجود دی تر څو چې پرې کې نه هغه کم دی انسان چې کله وعده وکي او په کې به مخالفت وکي یاد ساته دا سړی رسول الله فرمایي خالص منافق لیکن جامع صغیر او دقشن ابن کثیر کې روایت ده کې وسړی وعده تاسو سره وکي او سبب د شي کار کې غیر راغی چې هغه کار دې کار ډېر مهم و یا د انسان د وسنه خبره وته چې اساس سره په دې وعده باندې وفا وکي رسول الله فرمایي چې دا ګوره منافق نه دی منافق هغه انسان دی چې په دې مجلس کې زه وس وعده وکم هغه دې احمد خو بر اعظم لیکن دې ځړې کوم دا اوس مې چې اشه دروغ وای من اعظم دغه منافق دی لیکن کما د ځلنه خبره کړي چې زبر اعظم او سبب د شي کار کې غیر شم چې هغه ما د وسنه بارو یا یو بل کار کې غیر شم چې هغه ډیر ضروری و رسول الله فرمایي به دا سړی منافق نه دی ځکه دا د وسنه بار ده دویم شکل انسان خبره کوي په دې کې دروغ ویلې او چې کله جګړه کوي په دې کې کنزل کوي او چې کله لوزو کې پاګه کې بے وفایي کوي دا څلور صفاتونه چې بچا کې موجود شي محمد رسول الله فرمایي دا خالص منافق دی او منافق بدر کې اصل کې پروت لاندې يهود نصارا په هغه کې وشيږي نو داخله به وشيږي ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی د منافق انسان درې نخيري خبره چې کینو دروغ بوي وعده چې کوي نو بیا مخالفت کوي او شکر او سره امانت کوي خو د شي سب کې خیانت کوي ابن ابي مليكه فرمایي وما درش ملګری د محمد رسول الله کتري و چې ټول په ځمانه لري چې موږ منافقان نه وو حسن بصري فرمایي وی چې کوم سړی په ځمانه د منافقت نه نیریږي وي ته پوه شه بده باندې چې سړی منافق دی عمر صاحب حذیفه ابن یمان لوی ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی وي ته پکې نه یو خو لیکن دا امانت دی به حذیفه ابن یمان چې کوم مړي باندې جنازه کول نو عمر صاحب به برخه خصو نه خصه رسول الله فرمایي عبد الله ابن عمرو روایت نقل لې وی درې خوینه چې بغداد کې موجود شي نو هیڅ ضرر به تعالی در نه کی اگر کله دنیا د ارسه نه فوتیږي فوت دي شي یو رښتیا وینا یو د امانت حفاظت او بل خوراک کې ډېر احتیاط چې دا حلال لګا دا حرام د قشنه من ګډ ورکړو چې دا موږ دا فرق نه کوو دا شی حلال لګا خوراک حرام دی صرف خوراک خېټ راکته کولې سلیم ابن عامر فرمای وی اوسط ابن اسماعیل د ابوبکر صاحب نه خبر اوریدل ده چې یو کال وروسته محمد رسول الله وفات کیږي ابوبکر چې کړه رسول الله دا خبر اوریدل نو ویم جړل د الله نبی دې شی ویل چې علیکم بالصدق ای ملګرو ګور تاسو باندې رښتیا لازم ده وی فانه ذا رښتیا چې د نیکی سره جمع کیږي او نیکی او رښتیا چې کله په انسان کې موجود شي دا به ګور جنت ته وېسي او ځان ساته د دروغونه او د به حیاین ځکه دا په ور کې وي او د الله نه د معافات سوال کوي به ډېری خبره وکړي چې لړهمي مقته کوي حسدونه مکوي بغضونه مکوي بلکې رونه جوړ شي قیس بن ابي حازم فرمای ومر ابو بکر صاحب نے خبر اوریدل ده هغه ویل چې ایه الناس ای خلکو ځان د دروغونه وساتئ ځکه چې کوم انسان د دروغونه ځان نه ساتي وي دا سړی د ایمان نه ګوره په یو اړخ باندې وږي به معنی کېږي دا سړی
او رسول الله فرمایي چې مازیګر مازنه اوسې او سړی خپل څاروي خرڅو په هغه باندې قسم کوي چې زما دې په الله باندې قسم دا سودا زمانه په دې باندې وخت دا او په دې باندې غواړي او زین ورکوم او تعالی وز درکوم وې د شي انسان سره زمون الله اعلان د جنگ کوي وکسان یو بګدا توجه اسماعیل ابن عبید الله فرمایي وی عبد الملک ابن مروان وی مال امر وکړو چې زه دغه بچی د رښتې د شي ورخه ملکه چې زه هغه له قران بیانوم او زه هغه د دروغ نه وساتم اگر که په میدان د جنگ کې واقع ولې نه سره دي نه چې په میدان کې د جنگ کې د دروغ جایز دي لیکن وی مال ویل چې زما د بچی ګوره د خبرې نه مساته چې میدان د جنگ کوم خبر ورته مخامخ شو د خالص رښتې وي عمر بن عبد العزيز فرمایي چې د ورځ د ولید بن عبد الملک سره خبرې کولې دی شی بارکه هغه ورته دروغ دی ویلي نو عمر بن عبد العزيز ورته ویلي وېزما دې بزاد الله قسم چې ذکر په خو بد باندې پوښې متروسه پورې ما دروغ نه دی ویلي او کوم انسان چې دروغ وي ودا ګوره په دې صاحب د دروغ کې یو عیب پیدا کوي ټیک د دې چانه بزان خلاص کو دروغ بو وي چې پلانې ځکه دا کار دی او دا مسله ده خو کدا سره چرته په موږ باندې پوښي چې لکه دا خو دروغجن دی به همیشه ګوره موږ عیب جن واقع شو به بس موږ په خبره باندې څو خبره عمل نه کوي یو روایت کې راځي وما احب زدا خوښ نه غنم چې زه دروغ وایم وان لي الدنيا وما فيها او اگر کده دنیا د دنیا کې چې د څومره شونې د ټول مال څو پیرا کوي وسې دي کې بارکه موږ دروغ نه وایم یو طرف باندې ټول دنیا ده او په دې دنیا کې ډېر قیمتي بلډینګونه دي او د قشن انسانان پکې دي او مالونه او تجارتونه ودا چې ټول مال راکې دي شي نو سفیان سے فرمایي ومر متعرف نه دا خبره واره دا غویر چې زه دروغ نه وایم اگر کدا شي نه مال خلک راکې را دي یو بل روایت کې دا راځي د عائشه رضی الله عنها نقل لې و رسول الله د يهودي او سړي لوي ویلې اتقوا دې خبره نه ځان وساته چې په الله باندې دروغ وایي داغه په کتاب وکم سړی چې رب العالمین باندې دروغ وایي او په قران او داغه پر رسولانو باندې وې دي سړي ځان له جهنم کې سیټ تیار کی څه مطلب یو خبر اسمه الله رسول نه کړو تا ویل چې الله د شی ویلي دی او رسول الله د شی ویلي دی وې پم دې خبره باندې رب العالمین تعالی په جهنم کې یو سیټ تیار کړي ته چې مړ شو ډایرک به د جهنم نه ورسي بل تر باندې وفات کیږي ګورشم نه يهودي ویل یا ابو القاسم وېزګ وای کوم به خبره باندې چې ته رښتیا وینا کوي موږ په تورات کې دا خبره مند کړې ده دا دروغ چې دی ودا د بدوی د پاره یو دروازه ده او د ګناهونو د پاره یو چابي ده تورات کې دا لیکل شوی و چې کله انسان دروغ وایي ودا د بدوی یو دروازه ځان له جوړه کړو د قشن د ګناهونو چابي ځان له واخصو چې په کوم طرف باندې دا لاړو قتاده سے فرمای وزورا یو قران کې رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده او د دینه مراد چې دی صرف او صرف دروغ وینا ده خراسونم دغه معنا ده تر دې پورې چې عبدالرحمن ابن سلمان یو خبره نقل لا وی چې کله ما اسلام راوړی ما دروغ نه دی ویلي مگر چې کله یو سړی مال دعوت راکړي چې ای پلان راشه زما تو عامله زور دا خبره کومه چې زما ورته اشته نه راځي وی به میریګم چې اسنه دغه الله ونی لګي ورځ قیامت مال دا خبره وږي چې ته خو وږي وی تا ولې دا خبره وږي چې زما ورته اشته نه راځي یا زموړې یعنی د دروغ د یری د وجنه وې د شي الفاظ استعمالوم اسنه کزوې ما چې زموړې او مور نو ما ودا بدروغ لیکلی شو قیامت کې الله سبحانه سره بدی باندې ایسویو کې ایسبه می جهنم لبوس هغه سره به نقل کی تر دې پورې چې احلب ابن قیس په نامه باندې یو عالم دی هغه فرمایي وی چې کله ما اسلام راوړې دی ما اچرته دروغ نه دی ویلي مگر په ټول عمر کې یو کارت هم په دې طریقه باندې چې معنا به درست سوا تر دې پورې چې ایاس ابن معاویه فرمایي وی چې یو کړ دې دروغ وي رب العالمین به دا معافم کی او سړی مال په دې دروغ باندې وی لزر درهم امرا کی وی د دین زکه ځان ساتما اسنه چې ما پلار په دې باندې پوي چې دا خود دروغ ویلي دی دا پلار په وړاندې به زکه جل شمار دا پیسې بس کوم او د قشن دا خبره بس کوم نو چې کله یو سړی د پلار نه یریږي واغه دروغ نه وینو هغه ځات چې هغه زموږ سوسو خالق دی دا غنه یره خو انسان باید خامخ سره به دې کې ولري دروغ به بالکل ونه وي یو بل روایت کې راغلي دي التم د دروغ د بدی بیان شوی د بدی طریقه باندې
عبد الملک بن مروان فرمای ویو سړی په دمه را داخل شو د اطرافونه یو خبره ورته دا وکړه په خبرو کې چې تکذیب منوي دروغ منوي وجه دا چې کوم انسان دروغ وایي دغه انسان د پر بالکل رائے نه داس موږ اوس ملګری مو وایي وی کوم سړی چې دروغجن وي دغه لپاره حافظه به نه دلته یو خبره وکي بار شلار شي به بل او نور مت ډېر خبره وکړي او رسول الله فرمایي چې اے انسانانو رښتیا باره کې سوچ کوئ اگر که تاسو ګورئ چې موږ به حلاکی کوم خیر د رښتیا وایي خو په دې کې نجات ده د دروغ نه ځان ساتئ که تاسو دا خبره کوئ چې په دروغ کې زموږ نجات ته رسول الله فرمایي چې ګوره په دې کې هلاکت ده برباد بشي ګډ وډ بشي استبلر شي او رسول الله فرمایي ولا یؤمن العبد یو بنده پورا ایمان کې نشي داخله دی تر دې پورې چې دا په اړه خبره کې رښتیا ونه وایي او دروغ پرې نه دی حتی تر دې پورې چې په غب شپ کې ولې نه نو کله چې د په غب شپ کې دا دروغ پرې خو در ودا سره خالص مؤمن دی او کفاغي کې ویل ګور دا سره به مؤمن نه رسم عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی ایڅ خو چې هغه محمد رسول الله د ملګرو په نسبت په ټولو خوونه کې ناقص او خراب د دروغ نه بل شي نه د رسول الله ملګری به ذکر خبر ویل کدا خو دروغجن دی وی پاکي باندې دا سړی ډېر درد غورځور د نظر نه ابو دردا رضی الله عنه فرمایي شي وی ما ته پوښتنه کوي یا رسول الله مؤمن انسان دروغ وایي قال لا رسول الله ویل چې نه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وی چې کله یو سړی په الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې ایمان لري دا دروغ نه وایي خو چې کله دروغ شروع کړی دې سړی په الله باندې بالکل ایمان نشته په آخرت باندې ایمان نشته دروغجن سړی اصل لګیږي چې زه مؤمن یم او زه منځونه کوم او زه دا کار کوم او دا کوم او دا یو ورځ وی یو دوه کسانو د عبد الله بن عمر په وړاندې یو بل باندې شیخ رسولو خبره به ګډه راغله شو ابن عمر ورته ویل چې ان من آیات الايمان د ایمان پناه خو کې لوی نه خدای چې ته برشته غوړه کوي په حتی تر دې پورې کې تعالی zarar هم رسیږي او ګوره په دې وینا کې بدروغ نه وي اگر کته دا خبره ذکر کې چې بده کې مال غټه ده بل چا خبره کې بدروغ نه خپل خو خامخانه وي د عمر ابن ابي حفصه نقل لې وی یو سړی و چې هغه د خپل قوم لوي ویلې علیکم بالصدق ازما ملګرو تاسو رښتیا وایي فانه نجات وزکه دا رښتیا چې دا ګوره خالص نجات دی او تر دې پورې علي رضی الله عنه فرمایي وې د خبرې دا ډول چې دا غیر رښتیا دی او ډېر لوی ګناه ده الله په نسبت باندې هغه عقیده چې انسان دا دروغجن شبه ولري دا سړی زموږ په سر باندې لوی دروغجن انسان دی شکل دا دروغ یې همیشه او عائشہ ابي بدا خبره کوله چې رسول الله د ملګرو په نسبت باندې په ټولو خوینو کې خراب او بد صفات شو هغه دروغ هغه ناروا یو روایت کې راځي د عبد الله بن عمر نقل له رسول الله فرمایلی دي ان العبد ذا بنده چې دروغ وایي یو دروغ وې دا ملکونه لري شي د یو مل او یا د 2 مل په اندازه باندې د خلینو قسم د ښخاب وروځي وي یو مل یا 2 مل په اندازه باندې تر وړاندې لاړ شي چې دا څه خبره دي روته خراب خبره وکړه صفن نقل هغه فرمایي چې ورځ رسول الله ته پوښتنه وکړه شو ايكون المؤمن جبانا مؤمن انسان بزدل شي توجد خبر الله قال نعم او قيل به ورته خبر وکړه چې ايكون المؤمن بخيلا مؤمن انسان بجرد بخيل مشي قال نعم نقيل به ورته ویل چې ايكون المؤمن مؤمن انسان بدروغ هو قال لا رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان میدان د جنگ نه وتښتي مؤمن انسان به بخل وکي خو مؤمن انسان به دروغ نه وي چې کله انسان دروغ شروع کړي دنه ګوره د ایمان نور روان شي په بل طرف باندې دا لاړو کله دې حالت کې دنه مر حالت ډېر خراب شو په دې کیفیت باندې راغی چې دا به بل لکم تا د موسی بن شیبان نقل له رسول الله د یو سړي گواہی رد کړه دروغ ویلی و وي ته خو گواہی ځکه مګوا چې تا په مجلس کې دروغ ویلی دي او دا څنګه منم اسماء بنت عمیس فرمای وزد عائشہ رضی الله عنها ملګریوم او دا ما برابر کړه جوړه مې کړه رسول الله خواله مې بوتله زما سر نور زنانم وی قسم کوي قسم په الله چې محمد رسول الله په کور کې بالکل ترکاری نه وسبات دین چې اولوه کې شو دوا خپلم ته وشکل او به عائشہ لور کړه هغه ته حیا وکړه ما ورته ویل چې حیا مکوا او مراد کو رسول الله صلی الله علیه وسلم شته والا قال دا فرمای وی هغه ته واخه ډیر په حیا باندې بیسکل تی وکړه وی به
مال راکړه چې دا په ملګرو باندې ته وسکا نو موږ ورته ویل چې موږ ورته اشته نه راځي رسول الله دا خبر وکړه چې دروغ او لوګه جمع کیږي دا تاسو کوږي او دا خبر وکړي چې موږ ماړیو بلکې تاسو بری باندې سکل وکړي چې کم سړی وږي وایي چې زموږ د سړي ګوره دروغ ویلې د الله نبی فرمایي دا خطرناک دوی جرم وکړي دا فرمایي ما ورته ویل یا رسول الله کچرته یو زنانه یا زموږ په ملګرو کې یو ملګری یو هغه شل اشته راځي دا خبره وکړي چې ما ورته اشته نه راځي اېدم دروغ جن دي د الله نبی ورته ویل چې او دغه سړی دروغ جن دي بلکې صفه خبره دی وکړي چې زه یو وګیم او یا زموږ موداز ما ضرورت ده شته ترغیب ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وی چې سړي وړي کې ماشوم له خبره کړه چې ها اعتیاکا یا اعتیکا اے ماشوم ازما خو راشه زبر صدر کوم بیا غته خو راشه هیڅ امر نه کوي دا خبرم ګره د دروغجنو خبره ده دروغي ویلي الکه ازما خو راشه ترغیب پر دی لوی محدث بارکه دا خبره نقل لا ویغه دی مش پاندازه باندې د عالم بشلاړو داغه نه اس خوش شوو ویلمنه د شکړلو دی اصل आवाज کې معلوم आवाज ورته کې چې ازما خو راشه وی شکل نشدي ونی ولونه ما ورته چې خلاص کړه لمن دی لمن چې کله خلاص کړه پای کې هیڅ نه و نو دی و مش مزل وکي دغه یو حدیث می یاد نکي وی تا د اثر دومره دروغ ویل ته محمد رسول الله خبر سره څومره دروغ وای دومره احتیاط عبد الله نقل دا رسول الله فرمایلی چې منافق انسان درې علامې لري وینا چې کینو دروغ وای وعده چې وکي مخالفت کوي او شمانت سره کې قدرت شي سبه دروغ وای خیانت پکې وکي دا قشند ابو هريره سم دا خبره نقل لا او علماء دا خبره ذکر کړی دا وی چې کوم سړی دروغجن دی داغه د دروغ د وجه نه سبه خدای دا خبره نه مانی چې دا په خپل ځمان سپر دنه مونږ لیسا انسان چې کله رښتیا وي دا خبره څه پیدا لري یو لس پیدا متوجه شي یو دا چې کله انسان رښتیا وي دا د نیکانو لار باندې روان شو د شي انسان مزمنګ الله جنت لاله بوش دویم چې کله انسان رښتیا وي دا انسان د رب العالمین په دوستانو کې دی د انسان سره مزمنګ الله خصوصي مینه شروع شي دریم رب العالمین د خپل انبیو توصیف کړي په دې خبره باندې چې دا رښتونی دي نو کله چې بمن کې د رښتیا صفت موجود شو تا الله مزمنګ هم توصیف وکړي والله چې مزمنګ توصیف وکړي دا توصیف دی انسان بچو داغه په توصیف شي څلورمه پیدا پکې دار چې انسان کله رښتیا وي نو ټول انسانانو سره مینه کوي د محمد رسول الله سره د اسلام دشمنانو مینه کوله په دې مناسبت باندې چې دا رښتونی انسان دی لیکن چې کله توحید مسله راغله نو ایسه به مخته واړو او بل نشه پیدا پنځمه ده وکم سړی چې رښتیا وي دا په جامعه کې ډیر اوچت عزتمن انسان دی او کته دروغ وای ک عالم ورنه سره خبر لوي څو غوګم لګی شپږمه پیدا علماء دا ذکر کړی وي دا رښتیا چې انسان وي د دې انسان اعمال به رب العالمین په دربار کې قبليږي ومه پیدا علماء دا ذکر کړی چې انسان رښتیا وي دا دلیل لري خبره ده چې دا قوي دي هم په ظاهر کې هم په باطن کې کمزوري انسان دروغ بشرو کی اتمه پیدا علماء دا ذکر کړی دا وې دا رښتیا کې چې دا نجات ته او په دې دروغو کې چې دا ګوره تبعی ده نور خو حساسو کله نجات په طرف باندې رواني کې رسول الله فرمایي را روان شي او که د حرکت په طرف باندې ور رواني کې به د دروغ په طرف باندې ورشي لسمه پیدا نهمه پیدا علماء دا ذکر کړی دا وې چې کوم انسان رښتیا وي داغه هر خبره به د خلکو په ژوند کې خصوصي اثر لري او خاص اوس په ټلیفون او موبایل کې څومره دروغ داخله کوي دا څومره ضرر دی لسمه نشه پیدا دا چې کوم انسان رښتونی وي رسول الله فرمایي دا د انبیو سره د شهدا سره د صالحینو سره په ورځ قیامت الله دا راجمع کی نو درې سوا شپته خوونه رسول الله فرمایي چې عیسی بچا کې موجوده شو دا به الله جنت نبوي چې بهي تقریبا دا دوه موږ تاسو ویلي یو حیا او بل رښتې چې کله په انسان کې حیا نه و د قشم په انسان کې رښتې نه دروغي دا انسان اجي ځان کړي دا انسان مزمن الله د جهنم په طرف باندې بوزي الله رب عزت موږ تاسو یقیني رښتینی مسلمانان جوړ کړي رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري مو تاسو سره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه